وی لنډې حلال نه دی او خانک په سر نیولې. مونږ اکثر داسې وایو خانک به مخکې نه نیسي چې حلال شي بیا په خانک پسې ګرځي. مونږ اکثر اور ولګي بیا کوي که نه راشي بیا به سټډي کوو او چې کله پیپر ته کښېنو انشاءالله بل ځله به د وخت نه سټډي کوم هغه وخت بیا رانشي. قوم د سبا په تمه ناست دی خو سبا نه راځي. کوم وخت چې تیر شي ملګرو هغه بیا نه راځي. بعضې خلک ویژن نه جوړوي. اکثر خلک وایي مړه ویژن باندې څه کې سبا چا لیدې دی او دا ویژن کوه او بس مونږ به کار کوو ته ویژن کوه ته عمر هم دغه ویژن کړي دي. د دې ذهن کې اصل کې څه ده پونی ده. اوس څه پونی ده؟ څلور قسمه پونی. نمبر 1 وی ویل کراس د برج وین اټ کمز. زه مړه چې کله پل رورسي بیا چې کوم د ګورو پلانینګ به کوو اوس نه سله پلانینګ کې دا لومبی نمبر پونی ده. This is the point when the reality will change. کو چېرې فرض که څه افت راغی نو بیا به څه کوې د ویژن سره کو څه مصیبت راغی که ګراني راغله بیا به څه کوې ویژن سره نو دا هم پونی ده اصل کې او حل کېدی شي. بل دی all is fine. عامر خان صاحب د خدای پاک ښه ساتي all is well, all is well, all is well. This is very dangerous. All is not well. Sometimes something is well and sometimes something is not well, bad. We all is well, all هر چیز ټیک نشي کېدی. څه څیزونه ټیک وي څه غلط وي. انسان هم ټیک نشي کېدی نو دا هم پونی ده اصل کې. بل دی all is fate. بس مړه خو د تقدیر کار دی نو وی په منډه نه ده په ټنډه ده نو دا all is fate. نو دا پونیز پنځم نمبر you want us to die with broken hearts. ته غواړې که نه چې مونږ په مات زړه سره مړه شو که نه ویژن به د 50 کالو جوړ شو او سبا مرونو بیا په باندې ارماني مړه ویژن نه جوړو پرې چې همداسې لاړ شو. دا پونی ده. This is پونی. نو انشاءالله دا پنځونه پونی به 1 by 1 مونږ د خدای پاک په فضل سره امید دره به چې کلیر کوو به او پس ته یې نه مخکې ځو. ټیک شو جي. اوس پونی نمبر 1 we will cross the bridge when it comes. دا لومبی پونی ده چې یاره کله پل راشي بیا به ګورو. خلک وایي که نه وی لنډې حلال نه دی او خانک په سر نیولې. مونږ اکثر داسې وایو خانک به مخکې نه نیسي چې حلال شي بیا په خانک پسې ګرځي. مونږ اکثر اور ولګي بیا کوي که نه راشي بیا به سټډي کوو او چې کله پیپر ته کښېنو انشاءالله بل ځله به د وخت نه سټډي کوم هغه وخت بیا رانشي. قوم د سبا په تمه ناست دی خو سبا نه راځي. کوم وخت چې تیر شي ملګرو هغه بیا نه راځي. نو وی ویل کراس د برج وین اټ کمز. نو دا په دې فلټ کې دلته شوي وو او ما یو ځای کې ټریننګ ورکوو نو هغې کې د دیر خلک موجود وو د سوات او د دیر خلک او دا ټریننګ په مردان کې ورکوو د الاصلاح سنټر ولی خان یوسف سره نږدې وو. نو هغه وی اکچول دا مونږ سره شوي دي. سیلاب راغلی و په هغه ورځ 2010 کې نو وی داسې مونږ یو بل غاړه ته پورې وتو نو هلته 2-3 څلور پلونه دي نو مونږ ورته تپوس ونه کړو چې خو بس ټیک ته نو یو پل له ورلو هغه اوړی و سیلاب وی بل له ورلو اوړی و بیا بل له ورلو اوړی و نو وی بیا هغه کلي کې م شپه وکړه بیا خواړو لاندې وړو او شپه را باندې کلي کوي مونږ خلکو ته چې سیلاب راغلی او پل نشته او مونږ سوچلو کوو شپه بیا په سبا باندې چې په کښتۍ کې پسې کې واړو بیا مونږ دېخوا راغللو. دا اوس جي 3-4 پوله دي. دغه شانتې زما ستاسو په ژوند کې مختلف پلونه دي مختلف پاټکې دي او مختلف سپیډ بریکرې دي او مختلف کندې دي. نو دې پوینټ ای باندې مونږ ولاړ یو. نو ستاسو څه خیال دی چې دا کس پوینټ ای نه دې اړخ ته اوړي نو دله دې ځای کې سوچ نه دی پکار چې زه تپوس وکم معلومات وکم چې دا پل ټیک نه دی او شارټیسټ ډسټنس ته دا دی چې دا ټیک نه دی. معلومات پکار دي خو دې نه مړه ګورو به چې هلته لاړ شو بیا به ګورو. نو داسې کارو کې چې دلته راشي دا پل ماتي اوهو دا به څه کوو یار چا ته پوه دغلته بل پل هم دی چې هلته راشي هغه هم ماتي اوهو دا خو راباندې مازدیګر شو یاره ګاډي کې پټرول هم کم دی خلک هم پته نه لګي چې څنګه دي خدای دې پکې خیر واچي. اوهو دا هم مات دی یاره ټینشن شروع شو دا به څه کوو چې وکته دا ټیکو او بیا اخوا دي پورې وتل. استاد راته ووایه که دلته دی سوچ کړی وي پلانینګ یې کړی وي ویژن جوړ کړی چې زموږ خو دغه ویژن دی نو دې ته به تکلیف نه بچي وکړو به نه بچ شوی او په اسانۍ به اخوا تېر شوي وو. اوس دا په ذهن کې یو سوال راځي چې مونږ ته به څنګه معلومو چې دا پل مات دی که ودان دی. نو د هغې اسان جواب دا دی چې هر فیلډ کې او په هر یو ځای کې الله رب العزت داسې خلک پیدا کړي دي چې تاسو ته ویلی شي چې کوم ځای کې ستاسو نقصان کېږي او کوم ځای کې نقصان نه کېږي. لکه کو دې کلي کې تپوس کړی وی چې سیلاب راغلی دی دلته یو پل دی کو ډېر پل نه دی هر سړي ته پته وي
کالام ته لاړ شه لرې ځینو خلکو ته پته بخشالي مردان ته لاړ شه نو بخشالي د کلي یو سر د بل سر د پلار نوم مو ته یادي او کله کله ودا د هغه سړي د تنخواه مو ته یادي د دوه تنخواه ده داسې وي که داسې نه وي نو دا د کلو دغه دی نو پته لګېږي خو موږ ځان اړه چو نو دغه پته لګېږي خو طریقې خپله ده پردي خلک به ستا جیب کې پیسې شمېري دا ګران کار نه دی دا معلومول دغه شانتې د ژوند کې چې کوم پولونه دي او کوم کې سختۍ دي د هغې هم پته لګي 3 کسان زما په خیال باندې عقل زده کوي او هغې ته پته لګي چې کوم ځای کې کنده ده او کوم ځای کې مونږ به پروزو 3 کسان یو هغه کس دی چې هغه رواني په لاره باندې داسې او درز په کنده کې پروزي او مبشر عبدالله ورته وګوري چې وایي دا سړی خو پرېوته نو چې زه په کنده کې پرېوتم نو سبا چې زه په دې ځای تېرېږم زه به دلته خیال کوم لکه دلته خو کنده یاره په دې به داسې به تېر شو نو ما کې عقل راغی زه وایس شوم او زه به اوس خلکو ته لیکچر ورکوم چې تاسو کله په هیلټن پیلس کې په حال کې د ډایس نه راکوزېږئ نو په منځ کې یو 2 غوندې ټایل چې لاړ شي نو هلته یو کنده په هغې به نه ځئ او داسې به تاسو ځئ خلک به لکه ډېر هوښیار سړی دی ناس په 400 کې دی او د هیلټن پیلس هم ورته پته ده خبر به نه چې زه پکې غورځېدلی یم او خلک به ډېر هوښیار سړی دی نو بعضې خلک عقل او وزډم په ډغرو زده کوي چې تر څو یې دا سر نی مات شوی یقین په خدای که هغې کې داسې به نه کوم نیو داسې قسم هوښیار خلک هم شته دی دویم چې کله ما 2 ورځو خوړه مدثر عبدالله هغه ځای نه وکتل چې بابا خو پرېوته نو دوی خلکو ته وایي چې څوک هیلټن پیلس کې د ډایس نه راکوزېږي نو ښي راسته دې خوا چې کوم دی یو کنده ده او پام کو چې په هغې باندې ورنه شي نو خلک وایي لکه ماشوم هلک ته دونه هوښیار دی ایله ایله شونډه شنه شوې ده ډېرې هوښیارې خبرې کوي خبر نی چې بابا یې په کنده کې پروت و نو دته لرنینګ کړی دی نو دا هم هوښیار خلک دي کو داسې مونږ وګورو د دنیا خلک شته دی چې دا یې کورونه روان شوي دي تپوس وکړئ ولې روان شي تاسو په خپله پته ولګي او دنیا خلک شته دی چې دا یې بچي غرق او تباه شوي دي تپوس وکړئ چې ولې غرق او تباه شي تاسو پته ولګي د دنیا خلک چې دا یې بچي کامیاب شي تپوس وکړئ ولې کامیاب تاسو پته ولګي کندې به پته ولګي او زه ګڼم چې دا ټریننګ زموږ د دغې دپاره کوو دریم هغه کس دی چې هغه دونه سټډي وکړي دونه ریسرچ وکړي دونه پوهه حاصله کړي چې هغه ته پته ولګېږي چې د ژوند په کم یو ځای کې به کنده وي او د ژوند په کم ځای کې کنده نشته دی یا کم یو کار چې کوې نو تا ته به نقصان رسېږي او کم کار چې کوې نو تا ته به نقصان نه رسېږي دا هم وایزډ خلک دی خو دا ډېر کم دي او زموږ دا کوشش محنت د دغې دپاره دی ټیک ته مونږ ته به سبا پته نه لګي سبا دپاره مونږ پلانینګ کولی شو او چې هغه ارټیکولیټ کو کیدو کیدی شي د ډاکټر صاحب خبره د ډاکټر صاحب مشال او ننګیال نه کیدی شي بل یو مشال او ننګیال وي هغه راپاسي او دغه ویژن په مخې ته بوزي نو داسې دا ټریننګ او د دې نو دی وی ویل کراس د بریج وین اټ کم دا کلیر شو کنه داسې به نه کوو دا پونی اوس کلیر شو کنه انشاءالله د دې مثال تاسو به هایکینګ کړي نه کړي چې تاسو کله کوئ نو تاسو به فرض که دا 3 ځایونه دي دې ته ختلي دې ته ختلي دې ته ختلي یو انتهایی هایټ باندې یو د هغې نه کم دی یو د هغې نه کم دی نو دلته بازارګي دی په دې بازار کې به تاسو پلانینګ کوئ چې زه به دې ته خیجم که دې ته خیجم دې ته ځکه کیدی شي بعضې په قچرو باندې خیجي نو تاسو به دلته قچرو بندوبست د اوس نه کوئ بعضې په جیپانو کې په جیپانو بندوبست په دې ځای نه کوئ بعضې څه انسټرومنټ به پکار چې هغه به تاسو په غر کې ټکوئ په هغې باندې او په رسو باندې تاسو به دې ځای نه ډیسایډ کوئ خو که څوک دې نه ډیسیژن ونه کړي او دې ته راورسي او روان دی خوا وي او هغه ته د سیخانو د رسو ضرورت وي نو بیا به هغه څه کوي وړاندې تللی شي نشي تللی یا کله کله ته اکسیجن ضرورت ځان سره وانخلي نو بیا به کله کله انسان په شوق کې د ژوند نه لاس ووینځي ولې چې دلته نه کوي دقه شانتې زمونږ ژوند دی چې د مخکې نه نو وی ویل کراس د بریج دیس از ا پونی وین اټ کمز ټیک شو جی د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي